خلیصه کالی نشته ورته خلیصه خو که وخت ورته پیسې ورکړه که نه درېیمه وړکې یوه نجلۍ ده او ټایم نشته خدای شته ورکړه خوشحاله شوي می پسور اور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی ژوند می پسور اور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی نه غواړم محل او ماړی نه غواړی نه غواړم نه غواړم محل او ماړی نه غواړم زوړ د خاټو کور دیوی خمور دیوی زوړ د خاټو کور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی ژوند می پسور اور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی بس چې صرف مور می په سکون کې وي بس چې صرف مور می په سکون کې وي ما باندې د سخت وي او زور دی وي ما باندې د سخت وي او زور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی ژوند می پسور اور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زبای د قدم خاورې رانج کړم زبای د قدم خاورې رانج کړم ما سارا پشر دیوی پشور دیوی ما سارا پشر دیوی پشور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی ژوند می پسور اور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی خدایا چې می مور تراولې مرګې خدایا چې می مور تراولې مرګې هادي د سمسور دیوی خمور دیوی هادي د سمسور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی ژوند می پسور اور دیوی خمور دیوی
زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی ژوند می په سر اور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی نه غواړم محل او ماړی نه غواړم نه غواړم محل او ماړی نه غواړم زوړ د خاټو کور دی وی خو مور دی وی زوړ د خاټو کور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مور قربان خوږ نوم دی. مور د ژوند سکون دی. پلار کور پې راټول وي. نن یو ځل بیا د رښتمه روژه ده. کونډو میندو سره تور سرو خویندو سره توزیع ده د خوراکي خپل حق پسې راغلي. د دوی چې کوم حق دی له موږ سره د دوی د یتیمانو چې کوم حق دی باید هغه ادا کړو. ژوند دی پر موږ او تاسو ژوند تیریږي خو اصلي ژوند هغه ژوند دی. په دغه روژه کې خدمت مرسته کومک په فرضو حسابېږي. د زړه نه باید وکړو بل احسان په چا باید ونه کړو. خوري نن به ډېره خوشحاله یې. ډېره وروره خوشحاله یې ډېره خوشحاله یم. الله د تاسو سره خوشحالي وکړه. الله د تاسو کامیاب لري. الله د تاسو سره مرسته وکړه. زموږ یتیمانو اسیرانو سره چې تاسو وکړه الله د تاسو سره وکړه. ډېر د خدای غریبان یې پرون م شل کورونه کتلي چا راله وړونه راکول ویلې چې موږ له به بیا تشه راکړی په شرط دی وي ډېر اریان او دریان ناست دي. خدای نه رالاندې مې څوک هم نشته دی. واړه بچي مې دي. ډېر د خدای غریبان یو ډېر د خدای مسکینان او ډېر د خدای ملنګانان دي. واړه بچي ماښام شي مور یې موږ له به څوک څه راکړه وکړو ما چې بچي الله دې راته راکړه چې درګاه په غټه ده. الله د دغو سره مرسته وکړه چې څوک موږ سره مرسته کړه. الله د دو سره کومک وکړه چې څوک یې موږ سره کړه. بس زما کونډه خور وی چا نه مې مرسته غوښتله وړه یا کور والا وایي چې تا ته وړه درکړو ته به ما ته کله راکړې ته به موږ ته څه راکړې یعنې ته به موږ ته هغه حق هغه کوم قرض نشي خلاصولی هغه کوم کورنۍ یا کوم ګاونډي نه چې زما نن کونډه خور ناامیده راغلې د وړو غوښتنه دې کړې وه ورنه څه درته ویلي په مقابل کې خوري راته ویې ویلي چې موږ یې تاسو له درکړو تاسو به موږ له بیا تشه راکړئ تشه به موږ له راکړئ موږ نشو د لا درکولی موږ که نه نشته راویې شړلو بېرته واړه بچي مې راشړلي. بس زما خور بیچاره ګاونډي و او ګاونډي په ګاونډي څونه حقونه دي. خوږ پیغمبر ویلي دي وایي زه دونه ډارېدلم چې ما سره ګاونډي په میراث کې شریک نشي. رښتیا ګاونډي دونه حق لري چې د خپلو خپلوانو نه نږدې نه ګاونډي تا ته بهتره دی او بیا داسې تور سرې کونډه چې دا بیچاره یتیمو بچیانو دپاره تا نه حق غوښتی. په دې حقه روژه کې د رښتمه روژه ده. می په سرور اور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی.
او کشرې لور درېیمه زامن دي او مېرمن شپه کاله وشي چې مړ ده او یو بل ځای هغه په سترګو ړوند دی هغه چې زه به تاله ته شرم اخلم خیال مې خدای نه ګیله منه شه خدای نه ګیله وکړه خدای ته صبر وکړه او بل بیګانه دا بچي وتلی چې نورې خلکو جامې وکړې چې زمونږ جامې نشته چې زمونږ خدای شته بل څوک هم نشته نه تور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي نه غواړم محل او ماړی نه غواړم نو چې موږ باندې به ملا مهربانه شي چې چا نه تر سره اړوي چې مې وړی بس تاسې بیا نه شئ خلاصولی بس زما کونډه خور یتیم بچیان د مور چې به مور چې موږ له خویتو نه راکړې زه به یې ته په اوچه کې واچوم چې ودرېږه لورې چې پرې هغه خبره تېره خبرې وکړه بیا به یې هغه کړو ستا نوم څه شی دی عادله ماشاءالله ته څومره ښایسته یې اختر ته دې کالي کړي نه دي دې کړي پلار چیرې دی پلار دې څه شولو مړ شوی دی وي خو اختر ته دې کالي نه دي کړي دا څومره ښایسته بنګړي دی اچولي دي انا تور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي بس چې صرف مور مې په سکون کې وي کالي نشته ورته خو که وخت ورته پیسې ورکړه که نه درېیمه وړکې یوه مجله او ټایم نشته خدای شته ورکړه ورته خوشحاله شوي ما باندې د سختوي او زور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي ژوند یتیم سینې ته نږدې کول دې کې اجر و ثواب دی الله هغه دنیا هم ښایسته کړه دا الله رحماني کړه خپل بچي د خدای خوارې ورځې نه وساته امین کې او خپل بچي د خدای کامیاب کړه تا هم الله کامیاب کړه الله دا دنیا ارماني وخوره کړه هغه الله درکړه الله مخه ښایسته امین 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 خو مور دی وي زبای د قدم خاورې رانج کړم نن د رښتمه روژه ده په تاسو څنګه تېره شوله دا روژه داسې رامې تېره شوې چې په دې ټوله روژه کې ما 3-4 کټونه پخ کړي په دې ټوله روژه کې د شپږو بچیانو که ته یقین په کړې او مسلمان ما به وخشته په اوبو کې به مې یوې موټه وراوچوله به مې شول هغه به ورته کېښود او دا 3-4 کې به داسې پیدا کړي چې ما سر به زړو کې خور کړم زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مزه کې سیوری راته پرته وي خوځېدو نه یم هسې غونډۍ ورکړې هغه مثلا دغه کې بوزه کې مې نمبۍ والا سره دغه کړه نمبۍ والا نه د 400 مواد والا سره په 50 روپۍ باندې هغه به یې بیا هم لږ 50 روپۍ وریښ به ماښام کې راوړي بس ورځ به مې وړوله په خورې ماښام کې به مې نار څملول ما ورته چې خیر درته مه خورئ چې اوس روژه شوه اوس هغه به مې راغی چې نږدې مریض دی پروتی نه دي ویل چې زما به یې پاړه نه شم اوښتی کال سوری شوی به څه به تشه یې وخورم مرګی خدایا چې مې مور ته راولې مرګی هادي د سمسور دی وي خو مور دی وي هادي د سمسور دی وي خو مور دی وي زما کونډه خور په سلګۍ وژړل یتیم بچي ته په زړه سوری دی یتیم بچی په کور په بستر پروت دی په یو اړخ پروت دی نشي سره بل مخ کېده رانه شل شو انرژي نه لري یو لاسه یو پښې کار پرېښوده بس نشي راپاڅېده هغه بیچاره که دوی پیسې لرودلې که میوه یې خوړله یو صحیح نفقه یې وی هغه به اوس صحتمند وی خانې دارو له ویستو په هغې مې نه ښه کړي 1000 روپۍ موږ سره نشته چې موږ د بازار دارو له وکړو لیاټېس له وکړو دا مکمل دارو وخورې پر آخر خو کمزور شو کمزورتیا نه خورا نشي پڅېده یو داسې چې پڅېدو دا واله دا به هغې ته هماغه ماشوم دپاره به دوا او میوه به پې هغه کړي
الله دې د زړه صبر درکړي. الله پاک کومک وکړه. بس یې خوري الله په تا رحم وکړي. الله دې ستا په یتیمو رحم وکړي. الله دې په دې تور سرو باندې رحم وکړي. الله دې نور غیبي په دې افغانستان رحم وکړي. امين. دا کوم حالت ته پاتې شو؟ داسې حالات ته پاتې شوي وروره چې دا شپږم کال دی ښه چې دې شپږو کالو کې زما بچو داسې شی نه خوړلی دې ټوله روژه کې زما بچو کې وپېره الوګار خوړلي چېرته چا وله ورکړي ما هغه وله ویښوله غوړي راکړ نه هغه مادو ته کېښوه نور یې موټه جوړه راخلم په اوبو کې وله ایښوم خمور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي خمور دې وي زړه زما د ټول پیرنامه په نارمه یې کوي که چای نو همداسې شنو چای شنې چای او لږه ګوره ما پلار د کوره راوړی هغه ما ورسره خوړلې ما ډوډۍ کپنه یې څکلی نه ما لیدلی بس زما خور په نارو کلمو باندې روژه نیسي خو چاته سوال نه کوي او زمونږ او تاسو ډېر وروکو نور څوک شی نه راله راکړي مونږ او تاسو ګاونډیانو رخصت راکړی چې تاسو به چاله څه شی ورکړی چې مونږ کره شی پسې نور رانه شی بچي مه څوک نه پرېږدي نږدې بس خوري بس زما خور غیرتي خور په نارو کلمو باندې روژه نیسي او زمونږ او تاسو به مسلمانان د دوی چې کوم حق دی هغه نه ادا کوو دا مهمه نه ده چې د خیریه بنسټ سره وشي دا مهمه ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او په خپل لاس یې ورکوي زما به دا څه اختر وي چې ګاونډ کې ما سره یتیم کالي صحیح نه دي چپلې صحیح نه دي او ببر سر د هغه اختر وي دا اختر نه دی قهرمان هغه دی او مومن مسلمان هغه دی چې یتیم په سر لاس راکاږي او شفقت وکړي الحمدلله نن چې کوم حق دی له موږ سره هغه تسلیم شو خو یا الله پاکه غیبي په دې تور سرو کونډو ورحمېږي الله دې د خپل رضا وګرځوي الله دې د بچیانو باندې رحم وکړي الله دې د دې په کورنۍ رحم وکړي دا وه د نن ورځې خپرونه د درشتمې روژې د توزیع د سلو کونډو میندو سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت ما سارا د الله په امان دیوی پشور دیوی ما سارا پشر دیوی پشور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی ژوند می په سر اور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی خدایا چې مې مور ترا ولې مرګې خدایا چې مې مور ترا ولې مرګې هادي د سمسور دیوی خمور دیوی هادي د سمسور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی ژوند می په سر اور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی ژوند می په سر اور دیوی خمور دیوی زړه زما